نو دی جهنم کې به دا جهنمین تنگ شي دی به ووایي ملایکو ته به ووایي چې ملایکو د الله رب العالمین دپاره زموږ نه دعا وغواړئ الله رب العالمین ته ووایي یخفف عنا یوما من العذاب یوه ورځ سره الله رب العالمین موږ څه په دې عذاب کې چوټي وکړي خیر د یوه ورځ د رخصت راکړي موږ د عذاب نه راکړي قالوا فادعوا ملائکه ورته وایي ځان خپلې دعاګانې غواړئ موږ د دعاګانو دپاره نیو مقرره موږ په جهنم باندې مقرر یو د جهنم څوکیداران یو د ملائکو یو مشر دی په جهنم کې د هغې نوم مالک دی دا ټول جهنمین به راټول شي او دې مالک ته به ووایي چې یا مالک لیقضي علینا ربک ای مالکه ای د ملائکو مشره مالکه زمونږ رب ته ویوه الله ته ویوه لیقضي علینا ربک موږ د الله رب العالمین نور مړه کي موږ د الله رب العالمین نور ختم کي د دې عذاب د ټینګ خو موږ نیو وی زر کاله بعد به د ملائکو د مشر د طرف نه ته جواب میلاو شي چې انکم ماکثون تاسو به دې جهنم کې همیشه پراته وئ زر کاله بعد که جواب زر راځي امخه خبره ده خو لیکن زر کاله بعد به جواب راشي چې تاسو به جهنم کې همیشه وئ وی آخر به دا جهنمین به ووایي چې فلا احد خیر من ربکم د الله رب العالمین د نور څوک غوره نشته دی راځئ الله رب العالمین ته خپله ویو چې الله موږ نور د دې جهنم نه وباسو موږ ختم کا مړم کا نو دی به وایي الله ته چې الله ای زموږ ربه غلبت علینا شقوتنا یا الله په موږ باندې په دنیا کې هغه خپله بدبختي غالبه شوې وه موږ بدبخته انسانانو په دنیا کې وکنا قوما ضالین موږ ګمراهان خلکو په دې دنیا کې ای ربه اخرجنا منها من دې جهنم د اور نه وباسه دې دنیا ته واپس کا فإن عدنا فإنا ظالمون یا الله که چېرته بېرته موږ ستا مخالفت وکړو ستا نافرماني مو وکړله یا الله موږ به بیا ظالمان یو خو صرف موږ د جهنم د اور نه وباسه دا هغه دعا د علما ذکر کوي که دا کافر په دنیا کې د الله رب العالمین نه وغواړي د دې دعا په وجه به الله رب العالمین ډېرو انسانانو ته هدایت وکړي او ډېر انسانان به وبخي په کومه عاجزۍ باندې او په کومو آدابو باندې چې کافران انسانان په جهنم کې دا دعا غواړي چې ای ربه موږ باندې په دنیا کې بدبختي غالبه شوې وه ربه موږ ظالمان یو ربه موږ د دې جهنم نه وباسه که چېرته موږ په دنیا کې به د ستا مخالفت ته واپس شو فإنا ظالمون یا الله موږ به ظالمان یو یا الله موږ اوس د جهنم د اور نه وباسه الله رب العالمین به ورته څه وایي الله رب العالمین به ورته وایي چې اخسئوا فیها ولا تکلمون پوره شی زما سره خبرې مه کوئ د الله رب العالمین نه به دا جواب وي د هغه د طرف نه وجه څه وه چې په دنیا کې زما نیکان بندګانو موحدین بندګانو د توحید والا په هغې پسې به تاسو غپلې هغې پسې به تاسو خبرې کولې او اخسو دا څه ته ویلی کېږي دا د سپي دپاره دا لفظ دی چې کورې شه دا لفظ د سپو ته استعمالېږي چې اخسو الله رب العالمین به په جهنم کې جهنمینو ته استعمال کې چې ای جهنمینو کورې شئ زما سره خبرې مه کوئ په دنیا کې زما نیکان بندګانو هغو به د توحید دعوت کو او تاسو به هغې پسې خندلې مسخرې به پسې کولې اوس په دې جهنم کې کورې شئ او زما سره خبرې مه کوئ او حدیث کې دي وایي چې کله دا جهنمین نا امیده شي د هر څه نه چېرې الله رب العالمین موږ د دې جهنم نه وباسي فیأخذونه فی الویل والزفیر دا جهنمین به اویلات شروع کړي او سیلي به شروع کړي چې کاش په دنیا کې